بسم الله الرحمن الرحیم درس شروع کوو کنټرول پنل نن موږ او تاسو یوزر اکاونټ وایو ګورئ یوزر اکاونټ موږ او تاسو چشته وایي دا یوزر اکاونټ یوزر اکاونټ خو لږ یو څه موږ او تاسو پوهیږو ورباندې خو څه لږ غوندې درته ښکاره سي ګورئ په بانک کې اکاونټونه لرئ که نه اکاونټ چې که نه بیل حساب وي چې کله لاړ سي ته یو اکاونټ لرئ تا په اکاونټ کې بل څوک پیسې نه اچوای سي یو خو هغه بل څوک چې لیږي هغه ته خو لیږي که نه یا ته له خپل اکاونټ نه بل چاته لیږي هغه پیسې دې لیږی سي خو بل څوک پکې کار نشي لرلی نو دلته په کمپیوټر کې ته اکاونټ جوړوي چې هغه یوازې ته خپل هغه اکاونټ باندې پوهېږي یوازې هغه پاسورډ یې تا سره وي ځان ته اکاونټ جوړوي په کمپیوټر کې موږ او تاسو 2 رقم اکاونټ لرو 3 رقم اکاونټ دی یو ډومینسټریټیو اکاونټ ده یو هغه سټانډرډ یوزر اکاونټ ده بل ګیسټ یوزر اکاونټ ده ډومینسټریټیو یوزر اکاونټ چې ده دا 100% صلاحیت لري په کمپیوټر کې تغییرات کوی شي او بل سټانډرډ چې ده هغه تقریبا 50 یا 80% پورې ده 80% پورې 10% صلاحیت لري دا سټانډرډ یوزر اکاونټ چې په کمپیوټر کې تغییرات وکړي نور تغییرات نشي کوي یوازې کار کوي شي خو ګیسټ یوزر اکاونټ بیا 15% صلاحیت لري چې دلته کمپیوټر کې کار وکړي ډیر نه لري دې باندې کلیک کوو ګورئ اول کې دغه صفحه راځي چینج ټو مای اکاونټ ان دیس پی سي دلته ته کوی شي چې دغه خپل یوزر اکاونټ پکچر چینج کړي دلته دا پکچر عکس ده کیمرا دا کوی شي له کیمرې نه کیمرا باندې کلیک وکړه دلته کیمرا راځي ور دلته یو عکس واخله چې کله د عکس واخیسته دا اتومات راځي چیرته هلته یوزر اکاونټ کې اضافه کیږي دې باندې کلیک وکړه ګوره دغس دا راځي ډن کاپی سو چیرته راغی دلته که زه وایم نه براوز فار ون دې چې نه کوی چې ته د هغه نه راواخلې یو عکس راواخله دلته په طور مثال دا عکس راواخله چوز پکچر ورته وایه دلته راغی دا چې سو بل پکچر دلته راغی که اوس دلته ته بل پکچر راوړې پکې دلته کیمرا د یا خپل براوز ته خپل کمپیوټر کې چې کوم ځای ته کوی چې هغه نه یو پکچر راواخلې او دلته اضافه کې دلته راولې په طور مثال دغه پکچر زه رااخلم دې چې نه دا چې سو دا بل پکچر دلته راغی دې چې نه کوی سو پکچر ورته چینج کو بل چې ده چینج یور اکاونټ نیم دغه نیم چې ده ګوره ټي وحید الله لیکل شوی ده دا چینج که طور مثال زه دلته لیکم چې احمد چینج نیم کلیک وکړه نوم چینج شو د څه شي په نوم ده احمد په نوم ده چینج یور اکاونټ ټایپ شکل باید تغییر شي چې دا اډمنسټریټور ده ګوره سټانډرډ غیر فعال کار نه کوي ځکه یو اکاونټ لرم زه کمپیوټر کې چې کله یو اکاونټ یا هغه یو به اډمنسټریټور یعنی هغه 100% صلاحیت لري چې په کمپیوټر کې تغییرات وکړي که دا سټانډرډ سي بیا خو تغییرات نشي کوی بیا 10% هغه صلاحیت لري هغه بیا تغییرات نشي کوی نو دا اډمنسټریټور دا نه تغییر کیږي چې کله موږ او تاسو بل یوزر هم جوړ کړو هلته بیا کوی چې دلته راځو دا بیا موږ او تاسو معلومات کیږي مانج انادر اکاونټس ګوره دې باندې کلیک وکړه بل اکاونټ څو دانې اکاونټ دی یو دانه لرم زه دلته اول په دې هم د یو کې تغییرات څنګه کوی شو دې باندې کلیک وکړه دلته دا راغی چینج د اکاونټ نیم دلته کوی چې نوم ورته تغییر کړي احمد د زه وایم علي ولیکه علي چینج نیم چېشته تغییر سو علي تغییر سو هلته هم چینجوی سو دلته هم چینجوی سو بل چینج د پاسورډ اول ګورې کرنټ پاسورډ ده کوم مخکینی پاسورډ چې ده هغه پاسورډ ورکوي په طور د مثال زه هغه پاسورډ ورته ټایپوم بیا بل راځم بل پاسورډ ګوره بل پاسورډ ورته ورکوم خو ګورئ ټایپ پاسورډ هینټ څه ده دا څه کار کوي ټایپ پاسورډ هینټ ښه اوس بل کار به وکړو زه اول دا تغییر کړو بل هغه بیا تاسو پوس چې ته کوم پاسورډ ورکوې په طور د مثال ته خپل نوم ورکوې دلته یا خپل نمبر ورکوې د تلیفون شمیره ورکوې یا بل څه شی دلته لاندې داسې یو څه شی ولیکه چې کله ته هغه وګورې پاسورډ یې تا په ذهن کې راسي په طور مثال خپل نوم دی لیکلی دلته ان لیکې چې کله ته دا ان وګورې هلته تا که درنه هېرېږي که نه چې دغه ان وګورې تا په یاد راسي والا ما خو دلته نوم مې لیکلی و خپله پاسورډ دلته مه لیکئ ښه که پاسورډ مه لیکه پاسورډ هلته راځي بیا پاسورډ هر څوک خلاصوی شي دلته پاسورډ نه لیکي داسې یو شی لیکي چې تا ته پاسورډ در په یاد کړي هغه شی لیکه هغه چې هر شی تا ته در په یادوي چینج پاسورډ باندې ووایه پاسورډ چینج شو تغییر شو چینج د اکاونټ ټایپ بیا هماغه موضوع ده چې اکاونټ ټایپ تغیروو دا بیا پسته بیا ورباندې کار کوو منه جناد اکاونټ دلته کوی چې بل اکاونټ تغییرات راولو خو دا خو صحیح سو دی باندې پوسو بل وایو څنګه خپل بل یوزر اکاونټ جوړو چې خپل یوزر اکاونټ
نوې جوړ کو add a new user in your PC ګوره دلته دا باندې کلیک وکړه add someone else to this PC دې باندې کلیک وکړه دلته راځي ګوره یوزر نیم به څه شي په تور مثال احمد ابل علي وکنه انټر پاسورډ که پاسورډ ورکې دلته په تور مثال 11 دلته چې دا بیا به ری انټر د ګوره څه وای ری انټر پاسورډ بیا ماغه پاسورډ دی دلته دوه وری بیا انټر دلته ولیک دا سکیورټي هغه کوېسچن دی دا سکیورټي کوېسچن په وینډوز کې ما تاسو ته ویلو کنه سیدا د دې خواله چې ده سکله دغه د یوزر پاسورډ تا نه هیرس نو دغه پښتنه ست دلته کې دا پښتنه جوابي به الته دا پښتنه راځي دا جواب کبر ته کمپیوټر ته خلاصيږي کوي چې د خلاص کې په مثال چې دی کوېسچن ګوره دلته واټ از یور فرست پرسن نیم د حیوانات سپیته وای د نوم چې شو اولنې په تور د مثال خارجان لپاره دا نومونه خو ډیر مهم وي کنه ګوره دا هغه نوم ورته لیکي په تور مثال موږ ورته وایو سی یو صحیح ده دویم کوېسچن چې ده what is the name of the city where you born دا په کوم ښار کې ست پیدا شوی دغه ښار نوم چې ده تور د مثال دلته هغه نوم ورته لیکي که هغه نوم نه لیکي موږ ورته دوه لیکو دلته راځو دریم چې ده what was your childhood nickname په وړکیواله کې کوچنیواله کې تا هغه nickname تا لقب چې شو کنه تر ماشومان ته یو لقب ورکړي نوم یو شی بل لقب ورته ورکړي کنه تا لقب چې شو دلته هغه ورته انتخابي زه په تور مثال ورته وایم چې درې دا نیکسټ کا نیکسټ دی واخد ابل یوزر جوړ شو حکم یوزر دا لوکل دا ګوره بل هم کوي چې جوړ کې همدا طریقه دا دلته کلیک وکړه ګوره یوزر نیم ورکا بل دلته یوزر نیم ورکوم په تور مثال خالد صحیح ده خالد پاسورډ بيخي نه ورکوم نیکسټ کا بيخي مې سپکار دا پاسورډ نه لري دلته راځو ها دا کلوز زو یوزر اکاونټ ته ګورو سو دا نه یوزر دی ښه یوزر اکاونټ دلته مانه جنادر اکاونټ درې دانې سو یو احمد دا ګوري علي دا اډمنسټریټور دا احمد دا ګوره لوکل اکاونټ دا هم لوکل اکاونټ دا ګوره پاسورډ پروټیکټډ پاسورډ لري خدا پاسورډ نه لري خالد که زه غواړم دلته خالد ته پاسورډ ورکم کلیک وکړه ګوره کریټ پاسورډ باندې کلیک وکړه دلته پاسورډ ورک نیو پاسورډ تور د مثال 20 صحیح ده دا بل تم 20 دلته کریټ کا دا د 20 د هغه کوډ اما کوم هغه اوس کا غواړم ښه ګوري دلته بل شی راځي ښه دا اډمنسټریټور سو کنه په دې کې زه غواړم چینج وکم دلته ګوره چینج د اکاونټ نیم به تغیر دلته نیم باندې خو پوس ګوره په دې ټایپ کې د اکاونټ ټایپ کلیک وکور باندې چې دا سټانډرډ ده مخکې دا سټانډرډ غیر فعال وو چې بل چې دا اډمنسټریټور ده سکله دا هم اډمنسټریټور ک دا هم 100% صلاحیت پیدا کوي اوس خو 1.5% لري سکله د اډمنسټریټور ک بیا 100% صلاحیت دام 100% صلاحیت پیدا کوي دلته چینج ورته ایزو هم دا کار مې نه ده که زه غواړم دغه احمد دا ډیلیټ کوم ګوره ډیلیټ د اکاونټ کلیک وکور باندې ډیلیټ فایلز ډیلیټ اکاونټ لاړ یو خالد پاتې ده چې سو خالد پاسو که زه غواړم دا ډیلیټ کوم دا ډیلیټ وایس پوښې په دې باندې ها راځو یوزر اکاونټ دلته بیا زه سکله ریکارډ خلاص وکړ بیا تاسو ته اخی مالته یوزر اکاونټ دلته بیا دوه یوزر راځي ښه ګور یو بل یوزر هم دلته جوړ کو نو یوزر سه الته بیا درې دانه یوزر راځي ښه دلته ورته ولیکو سه په تور مثال حامد پاسورډ به خو ورکو داس پاسورډ خلاص حامد دا خالد دوه دانه او بل یو دلته چې دا علي ده درې یوزر لرو دلته په دې باندې خو پوښي څنګه جوړو څنګه کوډ ورکاو څنګه هغه ټایپ تغیرو اډمنسټریټور کا سټانډرډ څنګه عکس ورته چینجو دا یوزر اکاونټ ان شاء الله مشکل خو به نه